نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، د اسلامی امارت اکابرینو، مسئولینو او د رسنیو مسئولینو، نمایندگانو، حاضرینو، قدرمندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو، دغه غونډه د یو عنوان په مناسبت ترتیب شوې ده چې هغه د سیاحت، توریزم. په اسلامي اصول او اسلامي نظام کې سیاحت یو ځانګړی حیثیت لري. خو د اسلامی اصول په اساس دغه سیاحتونو د پاره یو ځانګړي اصول وضع شوی. نو لہذا قرآن کریم کی هم بارو بار اللہ تعالی د سیاحت تذکرہ کوي. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. یو انسان د هغه دې دپاره وځي چې زه سیر او سیاحت وکړم، دې دپاره چې د دغې نه عبرت او پند او نصیحت حاصل کړم. نو د دغه انسان د پاره دو اجرونه وي. یو هغه اجر ده چې هغه سبب د نصیحت او تدبر ګرځي. دویم هغه ده چې د عقیده، د نظریه، د مفکوره نور هم مضبوطیږي د الله د وحدانیت په باره کې. خو لیکن قدرمندو، د سیاحت د پاره اساسی علت هغه د امن. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. چې امن نوي، د انسان عزت، ابرو، خواندی نوي، نو بیا سیاحت څه معنا نه لري. نو لہذا داخلی زمون هیوادوالو د پاره خارجي اشخاصو د پاره یو طلایی زمینه مساعده ده چې هغه د افغانستان هیواد کنج کنج ته ځان ورسوي او بیا زمونږ د هیواد مقدس د جغرافیې نه هم ځان خبر کړي او د سیاحتونو هغه مواضع، هغه صحنه هم بالمشاهده وویني. ځکه لله الحمد اوس امن فضا قائمه ده.
قدرمندو په دې تیرو 20 کالو کې دا 40 کاله به نه یادو، امن نو، عزت نو، حرمت نو، نو سیاحت هم نو، بمونه ورېدې. 2007 کې زه یو ساحه کې وم په خپله، زه دغه B-52 او مختلف دا تیارې راغلې او په هغه ځای باندې بمباري شروع شو. زما قدرمندو زه الله شاهد ګرځوم چې په ضرب یو ساعت کې 80 کسان 80 مسلمانان شهیدان او 80 کونډې پاتې شوي او یتیمانان. زما شاهد لیدلو حال په سترګو داسې حال و، داسې وحشت و. چېرته و هغه سیاحت؟ د نورستان ولایت و، د دوابه ولسوالي و، د شو کلي و. زه په خپله حاضر وم، الله تعالی حفاظت سره ویستلو. نو د سیاحت دپاره امن اساسي یو علت او عمده علت ده. اوس هم هغه یتیمانان اوس هم شته چې بلوغ ته نه دي رسېدلی. څه د پاسه 300 یتیمانان پاتې شو. ټول کورونه 245 کورونه او ټول خاورې سره یې خاوره کړه. کم جرم و، کومه دنیا او کوم هیوادوالو چې دلته پراته وو دا پروژه چېرته ول؟ راځئ وګرځئ. اوس په دغه غزني کې یو بمباري شوی و، 400 په یو ځای شهیدان شو. مونږ ډېر لوړې جاورې ولیدې. دا ټول قربانیان زه دې بالا کې وم په 2014 او که 15 الله مو خطا نه کړي، دې بالا او هسکه مینه ننګرهار یو ناوی ده، ناوی راځي په یوه شپه ناوی د یو ورځ ناوی کور ته راسي، په هغه ځای باندې بمباري وشو، په هغه کور په څانګه کې زموږ شپه و. دغسې حالاتو کې به سیاحت څوک وکړي؟ غمونه، دردي، رنج. قدرمندو لله الحمد اوس اسلامي نظام راغله، نافذ شو. دا د دغه شهداو برکت. نو لہذا اسلامي نظام د سیاحت سره حساسیت نه لري. انسانیت نړیوالو ته سیاحت اسلام ورته وښودو. قرآن کریم کې جای په جای الله د سیاحت ذکر کوي. خو تا طریق او رهزن وځي زه سیاحت کوم، حرامه ده. د عبرت او د تدبر او د سوچ دپاره وځي، ثواب هم ده. اسلام اجازه ورکوي. امر بالمعروف ته سیاحت دا معنا نه ده اجنبي او اجنبیات راځي بې حجابي کوي، بې پردګي کوي. د اروپا کلچر فرهنګ په افغانانو تطبیقوي. دا نه ترقي ده او نه سیاحت ده. لله الحمد اوس یو میاش وړاندې یک ماه قبل ما از فریاب گرفته تا بدخشان رفتیم. رفیقا همینجا تشریف دارن. با یک رنجر دال موتر داشتیم، با یک، خدا حاضر ناظر است، از فریاب گرفته تا فریاب تا بدخشان 3 نفر بودیم. در تمام ولایت ها گشتیم. نه خوف نه خطره سیاحت. از کشور خارج از کشور 4 نفر آمده بودن. دواخان می رفتن. در بدخشان دیدیم. خدا امن ده. همین امن است. دا د امن برکت ده.
واخان ته ځو. ملګري واخانو یو پامیر ته ورسېدل. دا د امن برکت دی. نو لہذا امن او اقتصاد دا مونږ ته دین خیرت. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تجارت، کاروبار، سیاحت دا ټول امن پورې تړلی دی، موقوف دی. نو لہذا هر څه به تدریجاً به وشي. نو قدرمندو اسلامي امارت یو کال کېږي چې کله کابل فتح شو. په دې کابل کې عروسي تالارونه تاسو پوښتنه وکړئ 155 تالارونه وو. د تالارونو مالکانو سره امر بالمعروف او خصوصا کابل کې بالخصوص و سرتاسر افغانستان در تمام ولایت ها از نزدیک مجلس را دایر کردیم. لله الحمد منکرات هم فعلا اکنون 0.0 و 155 گرفته فعلا 177 عروسی تالار وجود دارد. 177 هم ترقی شدن، هم در اقتصاد، هم امن، هم معروفات، هم ازاله منکرات. ما از برادرای رسانه‌ها خواهش میکنیم چرا همین مثبت را ما شما نشر نمی کنیم؟ همین دستاوری نیست؟ لہذا از خارج کشور کسای اشخاص ششتن در مابین خود 1 نفر و 2 خانمها در پالویش شاندن روی لوچ. همین فرهنگ افغانستان است؟ این فرهنگ افغانستان نیست. این از اسلام و از فرهنگ ها مخالفت است. لہذا سیاحت سره اسلامی امارت حساسیت نلري، رشد ورکوي. اطلاعات و نشریات په وزارت کې مستقل غالبا یو ریاست لري. خو هر چیز یک چارچوب و یک چوکاٹ داره. د حجاب و د شریعت د اصول و ماتحت باید وشي. هر ځای ته چیزي د پکتیکا نه واله تر نورستانه پورې زه ګرځېدلی یم په دې 2 میاشتو کې. د باندې نه او د داخل نه زموږ ځوانان زازاریوب کې، نورستان په پارون کې 55,000 جوانا د زازاریوب سیاحت رفتن در ضرب 3 روز. از 100,000 گرفته تا 150,000 در نورستان هستند. خود دا د امن خوشحالی ده، دا د امن برکت ده، دا د اسلامی نظام برکت ده. لہذا مونږ او تاسې وخت ضایع په مباحاتو ونه کو. هر ځای ته لاړ شو دا تعلیم ډېر خبرې کېږي. تعلیم خو یو مباح عمل ده او دا یو علمی خبره ده. تعلیم، دنیاوی تعلیم دا مباح ده حضراتو، دا مباح ده. او چې کله مباح او د امیر په مابین تعارض راشي، د امیر حکم واجب ده. بیا امیر حکم بیا واجب ده. د نرینو د ذکورو تعلیم دنیا مباح ده او که د اسلامی نظام د پاره څوک کوي مستحب ده. یو انجینر ده، یو طبیب ده، مسلمانانو ته خیر رسوي، د خیر په ذریعه جهاد ته مستحب ده. یو د علم هغه اصول ده، اصول العلم فریضة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالکل سمه ده، عالم و جاهل برابر نه. نبی علیه السلام فرمایي العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو قسم است.
یکی علم روحانی و دینی و دویمش علم هنری و دنیاوی. نه هنری دنیاوی علم خو مستحب، په اللهم مستحب، د نرینه‌و دپاره او د زنانو دپاره خو هغه مباح وي. که هغه د شریعت د اصولو مطابق نه وي، حجاب فرض ده، دنیایي علم مباح ده. اسلامي امارت اجازه ورکړه پوهنتونونو ته، تاسو راته وایئ په خدای ووایئ حجاب مراعات کوو، موږ حجاب مراعات کوو. نو چې حجاب مراعات نه کوو، د قیامت په ورځ اسلامي امارت او اسلامي نظام نه الله پوښتنه د دې کوي، که په یو ثانیه وي او که په یو ساعت وي او که لس کاله وي، چې تا په دې مقدس خوره باندې اسلامي نظام نافذ کړی او تنفیذ کړی او تطبیق کړی او که نه. او هغه علم چې په یو ځای ناست وي اجنبي او اجنبیه، دا علم نه ده. نو لہذا مونږ اسلامي امارت د افغان د شخصیتونو سره د تماس یو کمیسیون تشکیل کړی. والله العظیم په دې افغانانو باندې که اسلامي امارت چې څومره دردیږي که نور ودردیږي. دا احصایه تاسو راوالی د یو کال وړاندې چې 80% هغه رژیم اقرار کو چې 80% اسلامي امارت سره ده. نو تاسو لاړ شئ د 80% نه پوښتنه وکړئ چې د هغوی څه حال دی، زموږ د خویندو زموږ د رونو. نو قدرمندو مونږ په دې هیوادوالو باندې دردیږو چې افغان شخصیتونو سره تماس یو کمیسیون تشکیل شو. نو افغانان را روان وي. اول ابتدا کې زما اگر سخنای ما را اگر میشنوه و بشنوه، اول وقتی که کابل فتح شد امرای احمد مسعود تماس از طریق دعوت ارشاد جلب و جذب ما خدمت میکردیم، ما تماس گرفته بودم. عزت، ابرو، هر چیز ضمانت کردیم. بیا چرا نامد؟ چرا رفتن؟ چه مشکل است؟ با ضد اسلامی نظام این بغاوت است، این مقاومت نیست. کی گفته این مقاومت است؟ برادرای مکرم و مشرف رسانه های مایان هم میگن مقاومت. خب بغاوت است. چرا بغاوت میکنی؟ ملی وحدت چرا میگه؟ سر تا سر افغانستان امنیت آمده، به هر کدرها اشخاص قشر موجود هستند. در صحت بری متخصص دکتر است، در تجارت وزیر متخصص اقتصاد است، در دیگه جای برین به هر جای. لہذا در وحدت ضرورت است. دم یک سال لله الحمد به نام امر بالمعروف در سرتاسری افغانستان یک مسلمان، یک ملت، یک شخص اذیت نشده الحمدلله. ولی تعریف اذیت چیست؟ نشدن. یسروا ولا تعسروا. من کوشش کوو چې فرایض او محرمات دی که من چا سره سودا نکوو. هلک المتنطعون متنطعون متنطعون 3 بار د حدیث نبی کریم علیه السلام فرموده. ولی متنطع کرا میگن؟ متنطع آن اشخاص را میگن که مباحات را د فرایض برسانه او فرایض را د مباحات برسانه. و افراط و تفریط است. خو لیکن خو چې کله لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، چې الله خفه کیږي، خو یو د حجاب باره کې موږ چا سره معامله او سودا نه کوو. که هغه زموږ وروڼه رسنیو سره موږ مجلسونه لرو، موږ ستاسو خادمان یو، که رسنۍ وي، که زموږ انجینران وي، اشخاص وي. تیر ورځ یونما نمایندگانو موږ سره مجلس لرل چې امر بالمعروف ورته متعارف وکړو. گفتن که امی امر بالمعروف خود اروپا هم ضرورت است. چرا تشکیل نمیتین؟ صلاحیت نداریم.
دشمن هی تو تبلیغ کردن که امر بالمعروف که هست یک هم تو وحشت چیز کردن. لہذا من کوششونه کړی که چېرته شریعت او اسلام کې یوازې زموږ د خویندو د کور نه وتل جایز نه وی، ولې امر بالمعروف په چوکاټ کې طرحه جوړېده؟ طرحه جوړ شو، سیاحت دپاره اجازه زموږ خویندو ته ورکړی. عایشه رضی الله تعالی عنها په حجاب کې نبی علیه السلام سره یو ځای سیاحت کې ازغاسته کوي د حجاب او د شریعت د اصولو مطابق. زمون دین اساسی د انصاف د عدل نه پور ده، افراط او تفرید نه لرو. نو لہذا تاسو نه مې خواهش ده یو مشکل وي هغه به حل کیږي، او چې کوم موضوع وي د اسلامي امارت دننه باید اسلامي امارت ملګرو سره مشرتابه سره کینو مشکل حل شي، نه دا ده چې مونږ هر ځای کې کینو او د رسنیو د لارې مونږ خبرې کوو. ای قدرمندو، نو موضوع دا ده چې قرآن کریم کې الله تعالی وفرمایل چې التائبون العابدون السائحون، سیاحت د شریعت او د اصولو مطابق وي. نو لہذا مونږ امر بالمعروف د دغه اطلاعات و نشریات د وزارت مقام ملګرو ټولو سره مونږ همکار یو، لیکن هغه اصول وي چې هغه به انشاءالله تعالی رعایت به کوو. الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. نو مونږ بل ځای کې مجلس لرو، نو دغه ملګرو د دې حکم مطابق راغلي او بخششي دې وي ډېر زیات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.